अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو ستاسو ورور ستاسو ملګری جابرشاه درویش یم. امید لرم چې روغ جوړ او په خیریت سره به پروګرام دی د ځمکې ستوري نن پروګرام کې را سره پسند کې خپل استاد نزار محمد نزار صاحب ناست دی. په نن پروګرام کې به موږ تاسو ته د پور نوخار دا ډاګون علاقې دا یو ډېر زبردست شاعر چې لوی واړی پیژني الله دې وبخي عبدالله استاد ډېر زبردست شاعر تیر شوی دی او په ډاګون علاقه کې مزار اوس هم موجود دی. نو نزار محمد صاحب به د عبدالله استاد د کتاب نه تاسو ته انتخاب شعرونه بیانوي. مخکې پروګرام را سره ګورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو کتونکو السلام علیکم. ستاسو مخې ته مخاطب یو د حضرت مولانا عبدالله استاد په حوالې سره ستاسو په خدمت کې به یو څو شعرونه او خبرې اترې پیش کوو. د داسې شاعرانو په هکله خبرې کول ډېره ګرانه خبره ده. د هغوی د یو شعر قیمت نشته دی او ډېر کتابونه یې لیکلي دي او د عبدالله استاد خو بیا د علم یو لوی غرو، یو مقررو او یو شاعرو، یو فلسفي و او بلکې زمونږ د پښتونخوا شاعرانو ورته یو لقب ورکړی و چې رئیس الشعرا او لبید داغه تحلس دی. نو رئیس الشعرا د شاعرانو بادشاه، حقیقت دی چې د شاعرانو بادشاه د هر شاعر یو خپل خپل مقام دی. الله پاک یو ورکړی ده او د شاعرانو خو عبدالله استاد داغه چاربیتې، داغه غزلې او داغه خاص کر نعتونه هغه د چانه پټ نه دي او هر څوک یې اوري. په هر جومات کې، په هر یو محفل کې داغه کلام اوریدی شي، هر څوک ته واقف دی. خو د عبدالله استاد شاعري ته سلام پیش کوم چې هغه په داسې انداز کې شاعري کړې ده چې د علم په رڼا کې هغه که بره د الله تعالی او د حضور صلی الله علیه وسلم په شان کې هغه کومه شعرونه ویلي دي نو هغه د نعتخوان د وس خبره نه ده. هغه هر نعتخوان ورته خپل طرز ورکړی دی، خو د هغه د شعر چې څنګه ویل پکار دي نو داسې خو ډیره ګرانه ده. هغه ځکه چې د په مقصد او په معنی باندې هغه پوهېدو، سره د دی دومره علم، سره د دی دومره فن او شهرت او د کمال خاوندو، خو هغه بیا هم یو شعر وړاندې کوي او هغه وایي چې عبدالله د رحمان په مخ کې داسې، عبدالله د رحمان په مخ کې داسې لکه وي د سیر په مخ کې شیرشاهي. نو ځان یو ډېر کمزورې ګڼلی دی، په دې وجه خو د هغه یو ډېر لوی مقام دی او د هغه شعرونه ویل چې فقیران وي د دنیا نه خبر ناسته. عبدالله استاد شاعري ده. فقیران وي د دنیا نه خبر ناسته، وی دنیا کې د دنیا نه مرور ناسته، نه کوي د اقتدار په کالین ناسته، عارف وی په مصله د پیغمبر ناسته، استانه د فقیر کعبه د خلکو، فقیر نه دی چې وی تل د بل په در ناسته، او د عارف وجود د حقیقي وي، د جوسین وی مولا سره بهر ناسته او شاعرانې د دنیا لیدلی نشي، شاعرانې د دنیا لیدلی نشي. عبدالله وی همیشه په شاد انور ناسته. دا نور یو څو شعرونه دي. د نکاح به چې سپین مخ کړو عیان تا، د نکاح به چې سپین مخ کړو عیان تا، کړو پانوس د حسن بل په جهان تا، چې دلی د تور زلفې په سینه کړې، کړه راغونډ پې د جهان به وراګان تا، په یو ځل تبسم د سرو لبانو، په یو ځل تبسم د سرو لبانو، لارې شاړې کړې حمد کنغان تا، او لیلا یو مجنون سر کړې په ځنګلو، لیلا یو مجنون سر کړې په ځنګلو، د مکې په غرونو سر کړه شاهان تا، او چې د شال په سر د ختم نبوت کړو، چې د شال په سر د ختم نبوت کړو،
الیین کې انبیا کړه حیران تا او دا اکملت لکم دینکم په ویلو دا اکملت لکم دینکم په ویلو سو خوشحال کړه سو کخته په گریان تا عبدالله د نفس شیطان نه یریږي ورته کړی د تعویز د قرآن تا مینوالو عبدالله استاز کتاب د شعرونو نه ډک دی او سړی وایي چې عمده مې اورېدی چې ډېر وخت وي او دې ته مې وخت ورکړی وي یو ځای کې وایي چې ګناهګارو چې استغفر الله ووي رب لا تقنطوا من رحمت الله ووي او چې رسول کلا کړې ماتې د بوتانو نو زر خاطب ورته انی انا الله ووي او بیا وایي چې په اخري کې شعر دا دی چې عبدالله پیشکش د دې امت د پاره عبدالله پیشکش د دې امت د پاره او پاک الله نبی ته کل هو الله وي نو د علم یو طاقت ورسره او یو ډیر پوی عالمو ښه مقررو ښه شاعرو ښه ادیبو او ښه استازو نو د هغه په هکله خو مونږ ته زمونږ غوندې کمزورې سړی به د عبدالله استاز په شعرونو باندې څه نظر واچوي په هغې به څه خبرې وکړي خو به هر حال دا یو څو خبرې مو د هغه ستاسو مخې ته راوستې الله دې هغه ډېر عمر خشته کي او خدای پاک دې ورته جنتونه نصیب کي د قوم ته هغه یو څو کتابونه پرېښي دي په هغې باندې محفلونه خشته وي نو الله دې د هغه د قبر د نور نه ډک کي او دا یو څو خبرې وي چې ستاسو په مخ کې مې وړاندې کړي ډېره ډېره مننه والسلام مینوالو دا نن پروګرام د عبدالله استاز په نوم باندې مونږ تاسو ته ډالۍ کړو امید لرم ستاسو به خوښ شوي وي په دې سره زه جعفرشاه درویش سره د خپل استاز تاسو نه اجازت غواړم ښاد او باد بریالي اوسئ د لوی الله په امان